قدرمنو سلامونه می قبول کړي بهادر خان بابا نن ډیر زیات خوشاله دی ولی خوشاله دی که تاسو هم د معلومات نه ځان خبرول غواړئ نو دا ویډیو تر اخره را سره وګورئ که چینل کې نوي وئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ ولې چې دې چینل نه به تاسو ته دغسې معلوماتي ویډیو ملاویږي دوستانو بهادر خان بابا چې په پنجاب کې ژوند تیروي بهادر خان بابا د سوات سره تعلق لري او په 1999 کې د سوات نه پنجاب ته کډه ویوړه د بهادر خان بابا درې لوڼې او څلور زامن دي دوستانو بهادر بابا نن سبا ډیرو مشکلاتو کې وخت تیروي بهادر خان بابا وایي چې مال او حال را سره ډیر زیات دی خو بچي رانه لاړو زه یوازې پرېښودم او په دې دومره غټ جایداد کې صرف 2 کسان وخت تیروو بهادر خان بابا وایي چې ما په خپلو زامنو تعلیمونه مکمل کړو او چې کله افسران جوړ شو نو زه یوازې پرېښودم بهادر خان بابا وایي چې زما زیات زړه خپلو نوسو پورې خوږېږي او نوسي راته ډېر زیات یادېږي دوستانو د مور پلار که د مور لاندې جنت دی خو ځینې داسې نافرمانه بچي پیدا شي چې په سپینه ږیره خپل بوډا پلار او بوډۍ مور پرېږدي پلار مور د بچو سیره وي او پلار همیشه دا کوشش کوي چې زه دومره محنت وکم چې زما بچي چاته لاس ونه نیسي خو په معاشره کې بیا داسې بدبخته بچي هم را پیدا شي چې کله خپل مقام ته ورسیږي بیا خپله بوډۍ مور او سپینګیری پلار پرېږدي دوستانو مور پلار یو داسې میوه دی چې دا یو پیرا میلاویږي بار بار نه میلاویږي که چېرته دغه میوه درنه خزان ویوړه بیا به هیڅ کله میلاو نشي قدرمنو د خپلو مور او پلار قدر وکړئ او د هغې دواګانې واخلئ دوستانو دا موږ سره د نن ورځې د بهادر خان بابا په باره کې نوی معلومات تر بلې ویډیو پورې په لویه لاس سپارم د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان